سلام بی بیو د ابو سفیان لور وا نو چې کله راغه کور ته په بسترې د پیغمبر باندې کې ناستو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته چې مکه نه بسترې ته ټوله کړه کنارې ته کې خدا ابو سفیان ورته وایي چې رملا د مینې نومي ورته واغسته رملا دا بستر زما لایق نه ده کده د بسترې لایق نه یم ام حبیبه ورته فرمایي چې ته د بسترې لایق نه ته مشرک او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر ده داغه په بسترې داغه اجازه نه بغیر زتا نشم کینه خزه باندې دا د خاوند حق دی ګوره چې کور ته هغه سړی نه پریږدي چې هغه د خاوند په طبیعت خني بهرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزبان نفلی روجاهم خاوند اجازت نه بغیر نه ساتي ولی زکا چې خاوند کمی خواهش پورا کوي الله په دې هم اجر ولا ورکوي صحابه کرام په مخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې خزه او خاوند ملاقات کوي په دې ورته اجر ملاويږي صحابه کرام فرمایي یا رسول الله نو دا خو هغه خپل خواهش پورا کوي په دې څنګه ثواب ملاويږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کله خواهش په حرام ځای کې پورا کوله نو ګناه به وکنه بوا نو چې د حرام ځای په ځای باندې حلال ځای کې خواهش پورا کوي نو الله به ولا اجر ورکوي نو روزه خزه د ثواب د پاره ساتي که خاوند ولا اجازت ور نکی او خزه او نه ساتي نو په دې به هم ورته خزه ته اجر ملاويږي کار خو اجر دی کنه روزه مقصد دی که اجر مقصد دی اجر مقصد دی نو اجر به خزه ته ملاويږي د خاوند په منلو کې بهرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خزه تا کورتا چې خاوند ورشي خزه لا د مینی نظر باندې وګوري او خزا خاوند تا د مینی په نظر باندې وګوري نو الله جل جلاله دوارو تا د رحمت په نظر ګوري خاوند خزا چې یو بل ته د مینی په نظر وګوري الله دوارو ته د مینی په نظر ګوري دانه چې کور ته ورننه زتا تندې چوری بار دی بجاو کړي او هغه ته داسې ویلي لکه دشمن چې راغلی دا د کور زندگی نه ده دا د شریعت خلاف دي ټول بهرحال د دې بنیادی وجه دا چې کله اسلامی خبره علما تاسو ته بیانې نو ډېر خلک کوي موږ دا خبرې څه ضرورت لري دا خبرې په منبر کولای شي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داغه د بیبیانو نصیحت چې هغه دا خبرې په منبر کولې صحابه کرام او صحابیات ته زه چې تا ته نه کوم نو تعالی د سشي پته تعالی خود کوروالي دعا هم نه درځي او بیا تندې شون کې شیرت خبرو څه ضرورت بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فحقکم علیہن الا یوتین فرشکم من تکرہون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون رواہ الترمذی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې خزو باندې خاوند حقوق دي خاوند باندې د خزو حقوق دي نو بیا فرمایي چې اے نارینو تاسو دا حق دې زنانو باندې خزو باندې د خاوند دا حق دې چې د خاوند بسترې باندې دې نکینی مگر هغه سړی چې د خاوند خوښي اجازت ایمان دارا همدارنګه کور ته دې نه نوځي مگر هغه سړی چې خاوند اجازت ورکړي د خاوند اجازت نه بغیر خزا چاله کور ته اجازت نه ورکړي دا نه چې پلان خپل دی راغله او دروازه وټکول سمې کړي وي دروازه خو به ورته خود خلاصه ولا لاسونه دې مات شه خاوند اجازت نشته مې خلاصه پوهیږي په دې خبره زکه بد نظمی جوړیږي بہرحال عن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلا تأتيه وإن كانت على التنور رواه الترمذی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی فرمائی چې کمی زنانا تا خاوند حکمو کی چې راشا خزتا خاوند وائی چې راشا د صد پاره چې خزر غوښتي شي نو الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا تأتيه وان كانت على التنور دا خزب خاوند لرازی اگر چې تنور باندې ولاړی تنور کې روټه پورې کړي خاوند ورته وایي چې راشه دی وایي چې کزو اوس خاوند لورزم نو روټه سوځي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې روټه دی اوس وځي اور دی په ولګي ترکاری دی اوس وځي اور دی په ولګي خو خاوند درته حکم کړی چې راشه نو ټول کارو د دنیا پرېږده اول خاوند لورشه چې هغه څه حکم کوي د خاوند دومره حقوق دي په ښځې باندې
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई लो कुंत आमुरु अहदन अन यस्जुद लिअहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुद लिज़ौजिहा। रवाहु तिर्मिजी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कचरी मा इजाजत कवले शुए कचरी दुनिया के इंसान त सिजदा जायज वे मा बखजुला हुकुम करे हो ची तासु खपलो खावंदानो नारे नो तासीदो लगवई द खावन पे खजे बांधी दुमरा हुकूक दी ची पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई ची कचरे सिजदा जायज है इंसान ता नुमा बखजी तवेली ची तखपल खावन ता सिजदा हो लगा नो खजे बांधे इताअत द अल्लाह व द रसूल वर पसे द चा इताअत फर्ज दे द खावन ची दे बद खावन हुकुम मनी। عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کمی زنانا تا چھ مرگ راغے دا سے حالت کی چھ خاوند دی خز ناراضیو دخلت الجنہ دا خزبا جنت تروانی ولی خزبان دی طولو نزیات حق اللہ و رسول نارستو طولو نلوی حق دا خاوند دے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچرے خاوند تے راضی دے نو دا جنتی دا کچرے خاوند تے ناراض دے نو دا خز جہنمی دا جہنمی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کرے فرمائی لا توذی امرات زوجها فی الدنیا الا قالت زوجت من الحور العین لا توذیه قاتلک اللہ انما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا رواہ الترمذی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما زنانا چخ پل خاونتا ایزا و تکلیف رسئی دنیا کی یو خزخ پل خاونتا تکلیف رسئی خبر نمانی یا ورسر جبی وہی یا ورسر نور بدخ او خاونتا دک رسئی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چد دی سڑی چھ کم جنت کی ہوری دا دے خزیری دا ہر سڑی خود جنت کی ہوری ستا کن وہی چھ دنیاوی خزا سڑی تا تکلیف رسائی نو دا اغ سڑی جنت کی خزے ہوری بدعا کئی دے خزے تا ورطوی قاتلک اللہ اللہ جل جلالہ دی تا تباہ برباد کی انما ہوا عندک دخیل دا سڑے خوتا سر یو سورزو دا پارا امانت تے امانت یوشکو ان یفارقکی لینا زرد نزدی دے چی دا سڑے بطانا را جداشی منگتا براشی و ظالم اللہ دے تباہ و بربادہ کا گورا دا منگتا مخفکا آغا دا جنت والا خزی پا دے خاون باندی دمر خفکیگی چی دا دنیا خزی تا بدعا کئی چی خود دے تباہ کا زمنگا دا خاون یو سورج تا سر امانت تے بیا بمنگ ترازی دا مخفکا دمر زیاد حق دے دا خاون۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما ترکت بعدی فتنتا ہی اضر علی الرجال من النساء رواہ البخاری۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ ما دخپل زان رستو دا سڑو دا پارا لویا فتنہ دا خزنا علاوہ بلا ندا پرخیب لویا فتنہ دا سڑیو دا پارا خطر آغا سنگا یو خدا سی چکل خزا روانی کمزے کی سرگندی نو دا نارے نسری میلان خزی طرف تکیگی خامخا نو دام لوی امتحان دے چا اللہ فرمائی چی خبردار پردے زنانا تا مگورا او خزی توئی چی بار موزا نو اس خزا دا اللہ نا فرمانی کئی بار راوتے دا سڑے پازمائش کی پروتے چی گورا سکئی لوی امتحان دے دینا بچ کے دل دا لوی خلق و کار دے اللہ دے منگتا سو حفاظت کیو ساتھ او دویم دا چی خزا دا سڑی خپلا خزا دا ہم دا انسان دا پارا عظیم چی اللہ تعمیر کرے منتظم کرے تا اس اللہ وینی چی تخپل خز سرا سنگ زندگی تیرے آیا دا عمر کے
ته خزه باندې د حاکم او د بادشاہ پشان او کده زمره پشان غوريږي او پشيږي کده جلات پشان وهي او کنا ته د هغه چې کوم حقوق یا په صحیح شریعت مطابق ته پورا کوي نو خزا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خپل ځان نارستو خزا ما د خپل امت د پاره لویه فتنه پرې خېدا الله دې فتنې کې مسلمانان کامیاب بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأة راعیت علی بیت زوجها وولده خزا د خاوند کور باندې هم څوکیدار ده نگهبان ده او د خاوند اولاد باندې هم نگهبان ده دا د ښځې ذمہ داري دي چې د خاوند د کور خیال به هم ساتي او د خاوند اولاد تربیت به هم په صحیح طریقې باندې کوي که اولاد خراب شو اول ذمہ دار څوک ده مور ده اول ذمہ دار څوک ده مور ده دویم ذمہ دار لار ده نو د ښځې د پاره لکه څرنګه د خاوند نور حقوق دي چې کور حفاظت او د مال حفاظت وکړي امدارنګي یو حق ښځې باندې دا هم دی چې دی به د خپلو بچو داسې تربیت کوي چې هغه تربیت د اسلام او د شریعت مطابق وي او ښځې سره به خاوند داسې وخت تېروي چې درست خشک حالت کې وخت بنئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نمبرو اگے کور تلاڑو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حلوا پا خکڑا دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کور تے وروڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمبر دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سره نشکله وروڑا سودا رضی اللہ تعالی عنہ باندې بدو لګیدا ځکه چې انسانانو هغه هم انسانانو د پیغمبر خزه هم انسانانو د معاشره خامخا څه لغونی چپکلش تکلیف ورته ملاو شو چې زمان نمبر کې عائشه ولی حلوا راوړ ما دې پخ کړې وې د دې څه کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عائشه چې اوخره یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوراک شروع کړ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سودا ته فرمائی چې اے خورت ته هم اخرام هغه ورته چې نه خورم ته چې وای خورا کني په دې خله در باندې په زور سلوم ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناشته او خزه داسې غپ لګی د دې خبره مقصد دا دی چې د خزه او د خاوند په مابین کې تعلقات د دوستۍ دي د تشریدي د جلات تعلقات نه دي چې تناسته چې څوک وي چې کوړه نه نوزم څوک وړق نشي وهل دا خو ته جلا دی سړی خو نه نو دا طریقه د پیغمبر نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناشته عائشہ ورته فرمایي چې وخوره کني دا مخ به اوس پی ولړم او ته نه خورم عائشہ رضی الله تعالی عنها راونی ولا او په مخ ور باندې حلوا په خله ورو منډله مخ ټول په ولړل هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت ولګول چې یا رسول الله دا وګوره زما په مخ څوک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې قران کریم کې حکم دی وجزاء سیئه سیئه مثلها چې د ګناه یا د یو کار بدل د هغه کار مثل دی نو ستا په مخ الوا سولولې د الوا راخلته د عائشه په مخ شولا هغه الوا راخه خځوانه وا نه شو پیښله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور پاسې دو لسونو کې ورته عائشہ رضی الله تعالی عنها اونوا او سودا رضی الله تعالی عنها خمزدار مخ په ولړل خاون او د خزه په مابین کې دومره کلوز تعلقاتی دا د خزه او د خاون حقوق دي چې شریعت بیان کړی دي چې دا دنیا کې بهترین رشتہ او دا بهترین دوستان دي په دنیا کې د ژوندۍ او د سفر خاون دې صرف امیر دی مشوره د دریبه د خزه هم کوي خو ور سره حکم به چا منلې شي د خاون به حکم به چا منلې شي د خاوند حکم به منلې شي فیصله به اخیری خاوند کوي او خاوند پابند چې د شریعت خلاف فیصله به نه کوي نو که کم خزه او خاوند د دې اصول مطابق زندگی تیری چرته به ان شاء الله هغه
دومره بدبخت یو موږ مسلمانان د مسلمانانو نن د ښځې او د خاوند معاملې تاسو وکیلانو نه تپوس وکړئ چې ښځه او خاوند دې کوتک راواخلي او یو دې په یو درخواست ورکړي بل دې په بل درخواست ورکړي یاد ساتئ ټول حالات په دې خبره باندې د شریعت په مسلې کې چا پوزه داسې کړه کفر ته د وتلو خطر دا د شریعت حکم دی خسارو د خواخي حق په خپل زوی باندې دی زوی به خدمت کوي او که انګور د خپل خواخي یا د سخر خدمت کولو دا د هغې سعادت دی دا د هغې دپاره د اجر سبب دی الله به د دې په بدل کې اجرونه ورکوي خواخې کار خرابوي خواخې یاد ساتئ کورونو کې د دې ترتیب جوړ کې زما خبرې به در باندې بدې لګي خدا به انشاءالله دومره بدې نه وي لکه څومره چې تاسو بیا بې عزته کېږئ چې کومې بې عزتۍ تا او ستا ننګور ستا زوی ستا ښځې زما او ستا خور لور ته چې کوم توانونه پسې انشاءالله په دې خبرو کې به نه راشي که خواښې ووایي چې زما انګور چې کم دا زما میلمانه ده که زما خدمت کوي الله دې خوشحاله ساتي که نه کوي زما پې فرض نه ده انشاءالله جګړه به نه او خاوند دا وایي چې دا زما ښځه ده زما د پلار او زما د مور ښځه نه ده ورته وایي چې مور پلاره ستا به زه خدمت کوم کمزوري ایمان والا خلق به دا وایي وګوره یاره دا مفتي خو په کورونو کې پټ وایي وایي به که نه به وایي څوک چې داسې وایي هغه د الله په شریعت باندې اعتراض کوي دا الله په قانون اعتراض کوي هغه دی کلمه وایي تجدید د ایمان دی دوباره دی نکاح وتړي دا الله او رسول دغسې حکمونه رالیږلي دي که ښځه او خاوند په خوشحالۍ سره د څو خواښې خدمت کوي فبها ونعمت کني جګړې مه جوړوئ د زامنو کورونه مه ورانوئ تا کور خواستې وران دی بوډا شوی د زوی کور دې مه ورانوه د انګور کور دې مه ورانوه د ښځې مور چې کوم ځای نه ښځه راواده شوي بیان دې شیطانۍ کوي درته ژاړو